خوندرونو دا زده کړه او نه زده کړه، تربیه او تربیه نه لرل، پوهه او ناپوهه دومره توپیر لري چې د ځمکې او د اسمان توپیر لري. هغه خلک چې زده کړې لري، علم لري، پوهه لري، تربیه لري، کورونه معلوم وي، ځان معلوم وي، فزیکي بدن چې دی هغه معلوم وي، کړه وړه معلوم وي، خبرې معلومې وي، لارې کوڅې بازارونه معلوم وي او ټول هیواد معلوم وي. او چې زده کړې ونه لري ځان معلوم وي او لارې کوڅې بازارونه او هیواد معلوم وي، د خپل ژوند سره لوبې کوي، د خپل کور سره لوبې کوي، د خپل کورنۍ سره لوبې کوي، د خپل هیواد سره لوبې کوي، ان تر دې چې د خدای ورکړي ځان او نعمتونو سره لوبې کوي او خدای پاک لویه ذمه‌داري د په سر باندې اچولې وي. لیکن دی لکه د حیوان چې څنګه یې خوښه وي هغسې برخورد د ځان سره کوي، د کورنۍ سره کوي، د هیواد سره کوي او د ټولنې سره کوي. دا ځکه چې نه پوهیږي، خو بیا هم دا په د خپله پوهه کې داسې فکر کوي چې دا ټوله پوهه په ده کې ده او دا ټوله نړۍ په غلطه روانه ده. الله مو ښاد و آباد لره. په خپلو بچیانو باندې، اولادونو باندې زده کړې وکړئ، علم ور باندې وکړئ او تربیه ورکړئ. کورنۍ تربیه ډېره زیاته مهمه ده. اروپایي او امریکایي او روسي هیوادونو کې زده کړې شته دی، خو تربیه نشته دی. چې حالات یې وګورم ښه نه دی. البته موږ او تاسې مسلمانان یو، هغه شي نه د موږ سره نه ښایي. نو ښاد و آباد اوسئ، د ځان نه مه غافله کېږئ، مه وده کېږئ، د بچو نه مه وده کېږئ. د موږ نه خطا شو، خو چې د بچیانو نه خطا نشي. السلام علیکم ورحمت الله.